شرح د ابو المنتهی د عبید الله کنداری. تاسو ته د علم کلام په دوره کې ماغه صفحه درکړې وکستا سو یادم شي کنه. الکه هیر کړم دي. هغه بحث کې دی وای کنه چې تاسو لیکلیو 19 باندې وګورئ 19 خود ابو المنتهی کې بتا دا قرآن کریم لغوي معنی نه اده چې وی دغه 161 صفحه روت صفحه نمبر 161 دا وری فائدہ باید چې هر مفسر او مترجم د قرآن او د حدیثو د ترجمه د دغه الفاظو پښتو یا فارسی یا بل ژبه کې خلکو ته نه کوي چې دا سی وایي چې ید لاس یا دس وجه مخ یا روی قدم پخا یا پي ولی چې د خلکو ذهنونو نه معنی لغوي ته ولاړ نسی چې د خدای تعالی په حق کې محال کابلیان دي خدای سي پښتو لیکي کړي. حاصل دا چې د ید ترجمه په یو زبان کې روان نه ده. پښتو کې په لاس سره د ید ترجمه ناروا، اردو کې په هات سره د ید ترجمه ناروا، فارسی کې په 10 سره د ید ترجمه ناروا. دغه رنګ مخرا والا دغه رنګ تمام متشابهات چې دغه معنی لغوي معلومه معنی مراد یې سی لکه مجهولي نو بسال تبلند داوي چې کل من عند ربنا دا زمونږ د رب د طرف نه دی آمنا به او دا تعویل باندې د الله تعالی په حکم کې په تعویل ورحمل دي وما يعلم تعویله الا الله. اول الملل والنحل الملل والنحل اغیم دا وضاحت کړي چې د متشابهات او معنی لغوي به هم نه کېخه بهان میں صفحه سره ولي کوي الملل والنحل صفحه نمبر بهان میں بحث خلوی دی هغه مقصدی ټکی درته ویم ښا او دې د پاره درته ویم چې څومره دا اردو مترجمین تاسو وګورئ د اخیر زمانه د اردو مترجمین او یا د اخیر زمانه د نام نهاد مجتهدین الوهابیین وغیرهم من الضالین دا چې وګورئ نو ټولو د یت ترجمه په هات سره او په لاس سره کړی دا او د اخیر زمانه د جهال مقررین په منبر باندې ناستیو د یت ترجمه په لاس سره کوي هر څه د الله په لاس کې. آدم علی السلام الله په خپل لاس پیدا کړی دی دا عوام بسوي چې دا د خدای لاس بسومري او دا بسینګي ذهن ته بسر راځي د مولا سینه خپل د شیطان غوجل دغه پړ کې بس تیریږي چې دا کمه اوري غي بسوي نو دا ګوره دا قایدو کتابونو دا وضاحتونه کړي الملل والنحل صفحه نمبر 93 میزان سره ولیکي بهان میں 93 المشبهه د مشبهه چې کله وضاحت کوي نو پاغي کې وی چې دې کې مذاهب ذکر کوي متشابهات مبارکي وحتات بعضهم اکثر احتیاط بعض اهل علم په دې کې ډیر زیات احتیاط کړي دي حتی لم يفسر اليد بالفارسيه ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس ذلك فارسی کې دې معنی نه کوي. ابو المنتهی د هغه په حاشیه عبدالقادر لګیدلې د افغانستان مشهور مولا دی هغه وی چې په یو لغت کې د دې ترجمه کول جایز نه دي. در منصور لیکلی د ابو العالیه په حواله چې هغه مشهور تابعی دی د تفسیر امام دی او قرات او تفسیره د لستل تفسیر او ترجمه ده
ید الله ویلې ید الله فوق ایدیهم د پاسه د لاسونو د دې دی ید الله قرات او تفسیرو بس قرات تفسیر دی بل یداه مبسوطتان بلکې یدین د الله مبسوطتان مبسوط دي دواړه قرات او تفسیرو چې څنګه قران کې راغلي هغه سیول لا بس دا تفسیر دی کنه او دلته په بهان می صفات الملل والنحل کې وای چې د امام احمد سے برای داوا چې کم سړی دا آیت ویلو چې خلقت بيدیا او لاسونه ور سره خوځول او یې اشاره وک په ګوت سره دا حدیث ویلو چې قلب د بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن دی نو وجب قطع يده وقلع اصبعه دغه مولانا لاس کټ کول او دا ګوت کټ کول لا واجب دی حکومت باندې د منبر باندې ناست آدم علی السلام خوده په دواړو لاسونو پیدا کړی او د بنده زړه د خدای د دوه ګوتو منځ کې د ریسینګ یاړي راړي دغه مولا دا ګوت او د لاسونو کټ کول پکار دي سلف دومره احتیاط کړو امام مالک رحمت الله علیه مسجد کې ناستو یو کس ور تراغو ته پوست نه کوي الرحمن علی العرش استوى سمانه ده یو ساعت سرخ کته کو فاطرق راسه ساعه سرخ کته کو چې دا رزیل له ټول قران کریم کې د متشابهات د معنی ته پوس معنی کوي او بیا سر اوچت کو ال استواء معلوم استواء خو معلومه فی القران د قران کې ذکر ده کنه او کیفیت مجهول له وسوال عنها بدعه د دسه آیاتونو مبارکه ترجمه وضاحت لوی خبره ده سوال د ترجمه کول دام د بدعتیانو کار دی انی اراک رجلا سوء ډیر بد سړی را تخکار شو فخرج من مسجدنا وز زمون جمعات نه رزیله وز رزیله زمون د جمعات نه خدا غرانګي تفسیر قرطبی ما حواله مخ کې درکړی ابو المنتهی کې چې د عمر فاروق سے په دور کې عبد الله سبیغ البصری هغه د متشابهات مبارک سوال کړي عمر فاروق سے ورپسې د کجورو ډانګیو د کجورو د انګورو ډانګی را کټ کو دومره والو چې سره په مات بیا ورته هغه ویل چې بس زما سر کې چې کم د لیونتو برګو اوینه مینه لاړه زه په خود شم نګور سلف او صحابه هغه په دې باندې څومره خلک وਹੀ څومره په تشدید کوي تغلیظ کوي منع کوي او نن سباراشه کتاب به لیکلي آیات الصفات عین الله علی العرش او له ید له وجه له عینان هغه العقیدۃ والکلام کې کوثری لیکلي دي کنه چې دی به وي چې د الله تعالی د وسترګي دی او دوی لاسونه دی او دوی غوګونه دی فلان دی او فلان دی دا د مجسمه راي ده هغه په الته سخت رايخه ده علامه کوثری او زبردست سړی تیر شوی بس دلته کې دغه مکه زما دی نو یو قسم متشابهات هغه دي چې هغه معنی لغوی خو معلومه ای معنی مراد معلومه ني التبس کې بس قرات تفسیر دی چې څه الله ویلی هغه تم وایا بس تفویض کوانه پویګم ور باندې نور الانوار لیکلی 93 صفحه کې چې دا د الله او د الله د رسول په درمیان کې رازدارانه خبرې دي د دې علم په قیامت کې الله خلقو ته ورکړي دنیا کې نه ورکړي بس او دویم قسم چې کم دینو هغه متشابهات دي چې داغي معنی لغوي معنی مراده دواړه معلومه ني لکه دا متشابهات دا مقطعات فی اوائل السور نه معنی لغوي معلومه ده او نه معنی مراده معلومه ده دا دغه دویم قسم دي زمونږ د شوافیع یو مشهور اختلاف دی فعال عمران کې براشي و ما يعلم تاويله الا الله مونږه توقف لازم کو اغي وقف نه کې والراسخون في العلم فالا الله باندې عطف کوي اغي وی چې و ما يعلم تاويله الا الله والراسخون راسخون في العلم هغه هم د متشابهات او تاویل باندې په لري کته دي سلور مذاهب ولا غټول اهل سنت دي او دی خو عقاید سره یو لري
او دلته دا د متشابهات او د پیچیده او مغلقه مسله پدې کې شوافی څنګه راسخین او ته د علم قائل دي او تاسو وایي چې نه یو الله ور باندې پوي. داغه جواب د حسامی شروح نظامی وغیرہ کړي چې یو د دې علم یقیني دی او یو علم ظنی دی. مونږ نفي د علم یقیني کو هغه اثبات د علم ظنی کوي. نزاع فقط لفظی ده حقیقی نه ده. مونږ چې د کوم شي نفي کو هغه د هغه اثبات نه دی کړي. هغه چې د کوم شي اثبات کړي مونږ د هغه نفي نه ده کړي. نزاع لفظی ده. ذهن دې فکر کوي کنه کوي. هغه موي چې علم یقیني ده هغه صرف الله سره دی. په خبره باندې پوهیږي کنه لکه اوس د دې علم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته و کنه نو نور الانوار لیکلی چې نبی له سلام ته علم وو او زکو چې کاغه ته علم ثابت نشي نو بیا د وحی مقصد څه شو. بیا خو دسه مثال لکه د زنجي سره چې په عربي کې خبرې کې زنجي سره عجمی سره حبشي سره چې عربي کې خبرې کې هغه په څه پوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته د دین غټه حصہ وا او علم کشفی علم استدلالی علم ظنی هغه باری تعالی اولیاء کرام ته ورکي. په دې ځبان روح المانی د لیکلي دي چې د الله تعالی په اولیاء کې داسې اولیاء کرام شته ته ولې لیټ راځي لګا دا ټیم دی د درس پرونم دا ټیم راغی نه نم راغی نه نیمه غنټه درس لاړو. چې د الله تعالی په اولیاء کرامو کې داسې اولیاء کرام شته چې هغه سره دا متشابهات قرآنی خبرې کوي چې زما دا معنی ده. دا روح المعانی لیکلي دي په دې زبان. تفسیر مظهری دا لیکلي دي چې حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیهم د دې د علم داوا کړې و. لکه داغه نامه چې علما ذکر کوي صوفیه حضرت امام ربانی مجدد الفسانی واقف برموز قرآنی شیخ احمد سرهندی فاروقی رحمت الله علیه نګوره واقف برموز قرآنی تفسیر مظهری په دې ځدا لیکلي ودع المجدد اغم دعوا کړي و. خو لیکن اولیاء کرام تباری تعالی کده دې علم ورم کی اغي معمور بالکتمانی بس هغه ته ورکی خو هغه افشا اظهار نه کوي بس دا پټ ساته دا رازونه دي. ذهن شریف هم بیکار کوي کنه کوي نور کدی کې زه نور مزید ورکوزیګم او تفصیل کوم نو ټیم راته غدې د ټیم مړای کې ناسته چې غراته وي چې بس کا ختمېدو والا یم نو ټیم باندې پری دي نور اجازه نه راکړي. بل ورځ روزه ده او دا د یادیر سپاره قرآن پروت دی. الف لام میم. الله تعالی او داغه نازول محبوب صلی الله علیه وسلم د دې معنی باندې خپوهی کچا در باندې اعتراض کولو چې دا رسول الله ور سره ولې یاد خوای چې الله په خپوهی. مشکات متعدد زینو کې د صحابو د خلی د الفاظ راوړي دي. الله ورسوله عالم الله ورسوله عالم دا بتاسو ته حدیثو کې بار بار راځي. تراواله مشکات له حوالت و حواله ولور کو چې دا شک ور ختم کی ځکه طالبان او مولیان دا ډیر شکی قوم دي. بس ما اشاره درکا نور چې کلم د حدیثو کتاب تحصیل واستلو او دا الفاظ د صحابو مورید چې هغه ویل چې الله ورسوله اعلم بس دا الفاظ بدن سره وباسي بیاخه دا مسله به تاسو ذهن کې اوس نکینه وي. ولیکي ځان سره مشکات شریف دویم جیل صفحه نمبر 344 او 415 344 او 415 علیکم لیکل
نو پدې کې دا راغلي دي ګورئ الله 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 وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سمائنا كانت من الليل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کې د سبای جمع منترا کا رستو د باران نه چاغه باران د شپې شوی وو. فلما انصرفا کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د مانځنه راو ګرځیدو اقبل علی الناس صحابه کرام ته راتاویږي مخامخ کیږي ورته. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم ایت اوس پویږي سشه دی هغه چې تاسو خدای تعالی ویل دي. قالوا الله ورسوله اعلم. صحابه کرام ورته وی الله او د الله رسول دواړه خپويږي. دا سه احادیثو کې دا شی ډیر زیات راځي. بخاری کې ما خپل بخاری کې 55 ځای دارا حواله وخت کې دا 55 ځای صحیح بخاری شریف کې. مشکات اول جل حوالیم ځان سره ولي کې صفحه نمبر 12. مشکات اول جل دا غرغشتو مولی سے والا چې کم دیخه صفحه نمبر 12. پوه شویا خا 12 نمبر صفحه بیا 14 صفحه مولی کی صفحه نمبر 13. صفحه نمبر 13. وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال ان وفد عبد القيس لما تو النبي کله چې وفد عبد القيس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تراغه قال رسول الله نبی علیہ السلام ورتوی من القوم دا قوم سوق دی او من الوفد دا وفد سوق دی. قالوا ربيعه یعنی نحن ربيعه مون ربيعه قوم ولایو. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامه. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. منتاکت نه لرو چې تا تراش مگر د حرمت په میاش کې. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدرم. ځکه زمونږ استا منس کې دا مدر کافران اوسېږي او زمونږ د دې منس کې څه خبرې دي دشمنیم ده. د حرمت میاش کې راته سنوي نو بسغي کې راتلې شو نور نشو راتلې. بیا نبی علیہ السلام دی حدیث کی راضی د نبی علیہ السلام په دی حدیث کی فامرهم باربع ونهاهم عن اربع. امرهم بالایمان بالله وحده. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده. ایت تاسو پوهیږئ چې په یو الله باندې ایمان څه شی دی. قالوا الله ورسوله اعلم. هغه ورته وی الله او د الله رسول هر واحد خپوهیږي. دا 13 صفحه مشکات اولی کئی مشکات شریف اول جل صفحہ نمبر 37 سمزان سره اولی کئی